علیکم ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې ټول روغ جوړ یاست. څنګه کولی شو چې په سکیچ کې یو داسې کاریال جوړ کړو. دلته یو ورو جوړ کړی ده، ډېر خوندور کاریال جوړ کړی. دغه ځیرک ذهنونو په نوم سره ده. ذهني پوښتنې مطلب پکې راشي، اسلامي دي، ذهني دي، همداسې نور. نو تاسو ګورئ دلته لومړی دا پوښتنه وایم په حضرت عیسی علیه السلام کوم کتاب نازل شوی. دلته 4 سوالونه راغلي. یو دغه ده جواب، سوال دغه ده، جوابونه یې دا 4. اوس وروسته دلته ښکته بټن ده، په دې باندې کلیک وکړه که چیرې سم دغه مطلب پړاو ده او دغه ته په دې ځای کې ونیو، دغه ته یې ټول معلوموي چې ټول ټال څو دي او دلته یو پروګریس هم ورسره تېرېږي. نو راځو څنګه کولی شو په سکیچ پیډ کې جوړ کړو. راځو دلته سکیچ پیډ ته مطلب دلته لیکمه ذهني سوالونه. نو ایکن بیا تاسو ورته انتخاب کړئ، هلته خپل کاریال ته مو راځم دې دا ټول بار سره ختمومې لینیر ایچ داسې نشته کوي. ملګرو زه دلته یو څه ډیزاین ورکومه، یو څه ډیزاین د خیر ښه دی، تاسو لاندې کوئ ټکسټ وي، بله ټکسټ وي، لږ ورته سلاګ ورغټوم. شبستان څه وایي شمعي په لمبو کې دې ساتي پتنګان څه وایي شمعي په لمبو کې دې ساتي پتنګان څه وایي حسن د نرګس څه وایي رنګ د زعفران څه وایي الله 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 ولته په خندا کړې ترنم بلبلان څه وایي سیلی او توپان څه وایي سیند چې په څپو څپو په شور وي روان څه وایي عقله ته خبر یې چې وسعت د جهان څه وایي لوی خدای ولې نه منې وړوکی انسان څه وایي لوی خدای ولې نه منې وړوکی انسان څه وایي حسن د نرګس څه زعفران څه وایي الله 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 ولته په خندا کړې ترنم بلبلان څه وایي الله 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 هسکه په لمن کې دې د زاړو کاروان څه وایي بیا چېرته روان دي په جرګه تور میږیان څه وایي شوبلې یې مړې شوې ادیبان خطیبان څه وایي کومه ژبه وایي کتابونه دیوان څه وایي تیغ د اطاعت ته یې سرخم شهیدان څه وایي مخې د شیطان ته ستر لښکر د رحمان څه وایي څوک د قلب په ژبه څوک د حال په خوله ثنا کوي واړه موجودات راشي د ذکر د الله کوي واړه موجودات راشي د ذکر د الله کوي واړه موجودات راشي د ذکر د الله کوي حسن د نرګس څه وایي رنګ د زعفران څه وایي الله 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 ولته په خندا کړې ترنم بلبلان څه وایي الله 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 الله
حسن د نرګس څه وایي رنګ د زعفران څه وایي الله 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 ولته په خندا کړې ترنم بلبلان څه وایي الله 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 ځمکه زرغونه شي څاڅکي څاڅکي باران څه وایي د کاږې ډکور ته راستانه شي اوښان څه وایي ساړې قلقلې کړې د هوسیو چشمان څه وایي وږشی په ګلبڼ کې چرنا هر دی مرغان څه وایي وږشی په ګلبڼ کې چرنا هر دی مرغان څه وایي حسن د نرګس څه وایي رنګ د زعفران څه وایي الله 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 ولته په خندا کړې ترنم بلبلان څه وایي الله 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 شنې لمنځې سنځلې چینارونه توتان څه وایي شور د پسرلي څه وایي غم د خزان څه وایي سپینه رڼا یې بلې ډېوې څراغان څه وایي نیمه شپه سپوږمۍ ته ډک له ستورو اسمان څه وایي نیمه شپه سپوږمۍ ته ډک له ستورو اسمان څه وایي حسن د نرګس څه وایي رنګ د زعفران څه وایي الله 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 ولته په خندا کړې ترنم بلبلان څه وایي الله 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 ووایه ملنګه ته او خدای بیابان څه وایي ماتې تڼۍ څه وایي شلېدلی ګریوان څه وایي دغ د ولته په خندا کړې ترنم بلبلان څه وایي الله 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 کړنګ د رعد او برق سره سیلی او توپان څه وایي سیند چې په څپو څپو په شور وي روان څه وایي عقله ته خبر یې چې وسعت د جهان څه وایي لوی خدای ولې نه منې وړوکی انسان څه وایي لوی خدای ولې نه منې وړوکی انسان څه وایي حسن د نرګس څه وایي رنګ د زعفران څه وایي الله 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 ولته په خندا کړې ترنم بلبلان څه وایي الله 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 هسکه په لمن کې دې د زاړو کاروان څه وایي بیا چېرته روان دي په جرګه تور میږیان څه وایي شوبلې یې مړۍ شوې ادیبان خطیبان څه وایي کومه ژبه وایي کتابونه دیوان څه وایي تیغ د اطاعت ته یې سرخم شهیدان څه وایي مخې د شیطان ته ستر لښکر د رحمان څه وایي څوک د قلب په ژبه څوک د حال په خوله ثنا کوي واړه موجودات راشي د ذکر د الله کوي واړه موجودات راشي د ذکر د الله کوي واړه موجودات راشي د ذکر د الله کوي حسن د نرګس څه وایي رنګ د زعفران څه وایي الله 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 ولته په خندا کړې ترنم بلبلان څه وایي الله 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 نو ملګرو دا به جوړ کړي راوباسي دلته به سټرینګ راواخلئ سټرینګ ورته انتخاب کړئ دلته به دغه سټرینګ کېږدئ بیا نو دلته راسئ دغه براک راواخلئ 2 ځای کې کېږدئ
بیا نو یو برخې ته راسئ دغه د چیک باکس بلاک علیه کړئ. دلته دا ورته انتخاب کړه په دې ځای کې ترو. بیا نو دلته راسئ سټرینګ بلاک او دلته سټرینګ ته انتخاب کړئ. نور نه کار نشته دلته ځای څخه به ووځئ. د هغه څخه وروسته به راسئ د دغه برخې ته کوم برخې ته به راسئ. ښه نو له هغه څخه وروسته دلته دنه بل دغه هم جوړ کړئ. مطلب زه یې بل جوړوم د هغه په نوم سره دا چې هر نوم ولرئ ورکوئ مطلب یې ورنه ورکړئ. اګر کړئ نو له هغه څخه وروسته به راسئ او دا نه نمبر به جوړ کړئ په نوم سره مطلب زه جوړوم. لومړی به دغه یو بل هم جوړ کړئ. لکه زه د کیو په نوم سره جوړوم دا نمبر دغه بلاک دلته به ان نمبر بیا د نمبر دغه بلاک دلته کیو نمبر اپریټر ورته راسئ دغه پیک اندوم تو او بیا لیست برخې ته دا بلاک دلته به یو لیست تاسو جوړ کړئ. لیست ماپ جوړ کړئ مطلب زه جوړوم الماپ دا به ورته انتخاب کړئ. بیا به راسئ دلته دا د منفي بلاک په دې ځای کې به دا کېږي او بیا به یې دلته کېږي. دې ځای کې صفر ورته ولیکئ او دغلته یو بیا هم لیست برخې ته هلته به دغه راواخلئ ګیټ آوټ آف لیست ماپ ټو ماپ دا هم چې کله راواخلئ او څه ښکته راشي دا د ډیلیټ بلاک او راباسئ بل برخې ته هلته به یې ماپ جوړ کړئ. یوازې مطلب زه یو ماپ جوړوم هر نوم چې تاسو ورلکئ وي ماپ دا به د دې ورته انتخاب کړئ. دلته به لیست دلته به راسئ دغه نمبر د کیو په نوم سره جوړ شوی به دا ټولې کېږدئ. بیا نو یو برخې ته به راسئ ټکسټ ویو دلته هغه دغه ورته انتخاب کړئ چې ټوټل موږ ته پکې معلوم سي یعنې ټوټل دا دغه څونه دي. زه راځم دغلته په دغه ځای کې زه معلوموم درېیمه کې درېیمه ټکسټ ویو کې څنګه کوم معلوموم نو دا به داسې کوو. بیا نو دلته دا سټرینګ بلاک او دلته به د ان نمبر بیا نو دغه څخه وروسته یو برخې ته راسئ دا ټکسټ ویو او راباسئ بل برخې ته دا بلاک دلته به دا ورته انتخاب او راباسئ دا به کاپي کړئ. مطلب زه دغه چې دي 5 دي زه یې 5 برخو باندې ویشم. په لومړني کې هغه ورته انتخابوم ټکسټ ویو په کوم کې چې موږ سوال واچوو دا په دغې 5مه کې موږ فیلحال چې اچوو سوال پکې اچوو. 5مه ورته انتخاب کړو. دلته به یوه کلي ده هغه به ورله وسوال کړي. دا کلي باید تاسو خامخا ورلره ورکړئ. خیر که تاسو ورلره کوئ ورکوئ نه ورکوئ کله یې به ورکوئ زه دا ورکوم. دلته به دغه چیک باکس دلته درېیم دلته به ای ورته ولیکئ ای کلي دلته هم بي یعنې دلته سی او دلته هم ډي. نو د دې کار نه دې ځای څخه به ووځئ. له هغه څخه وروسته نور نو د مور بلاکونو کار خلاص کړو.
راپسې بیا اون کریټ برخې ته راځو. موږ ورو دلته یو بل نمبر جوړ کړی. یو نمبر جوړوم د سکور په نوم سره. ښه راپسې دغه نمبر دایره لري، دلته 0 پکې ولیکئ. اوس یې کاپي کړئ په دوو برخو. په لومړني کې ان او په دوهم کې سکور، دغه دواړه ورلره انتخاب کړئ. بیا نو دلته راسئ او دغه پیک کوایسټران دا به پکې بیا دغه څه وروسته اپریټور برخې ته اپریټور برخې ته به راسو. دلته لیست مارک this one to list مارک دا به مارک انتخاب. د ملګرو موږ دا سوالونه په چیش کې جوړوو، هغه کریال ته به راسو. هغه کریال دغه د ملګرو چې موږ دا سوالونه پکې جوړ کړو، ترتیب یې کړو، دغه نو دا د ټلګرام چینل کې درته اچوم، نو زه به یې تاسو ترلاسه کړم. زه راځم دې کریال ته. دغه ځای کې د لومړنۍ خانه کې به تاسو سوال واچوئ. دغه په دوهمه کې د سوال جواب ده، د ای برخې کې چې موږ هلته کارولې ما، په دغه کې دوهم جواب د بي، او په دې کې د سی برخه، دلته هم د ډي برخه. په دغه ځای کې بیا د هغه څلورو جوابونو یوه دغه به پکې انتخاب کړئ چې کوم جواب دغه ده صحیح ده. او په دغه ځای کې که چېرې تاسو پنځم دغه هم لرئ نو پنځم به ورته انتخاب کړئ. زه مطلب دلته راځم ورته لیکم چې مثال به درکړم، د افغانستان څو ولایته دي. لومړی جواب ای برخه والا زه ورته لیکم دلته چې 40، مطلب دلته ورته لیکم 40، دلته مطلب ورته لیکم 30، او دلته هم ورته لیکم چې 20. ښه 20. دغه ځای کې به تاسو صحیح جواب کوم یې که ملګرو؟ صحیح جواب د بي برخې والا ده، دغه 40 والا. رابسئ په دغه څلورم کې به یوازې بي ورته ولیکئ په وړو حروفو باندې. په دغه ځای کې به نوم ورته انتخاب کړئ، مطلب اتشار نوم ورته مجا ورکړئ، ما دا نوم ورته راورکړو. دغه څه وروسته به راسئ دغه ساتل باندې به کلیک وکړئ. وساتل څه راسئ د چوکاټ د جسمن ښودلو په دې باندې به کلیک وکړئ. تاسو ګورئ دلته مې دغه راواړولو دی که نه، دا د کوډیور سودو سوال دغه ده. دا راسئ د کاپي دغه باندې کلیک وکړئ، کاپي شو. رابسئ دې ځای کې به پیسټ کړئ، پیسټ شو. نو چې کله دا پیسټ شو تاسو اوس ورته وګورئ، دغه هلته ټول دغه یې درته راواړولو. دا به سیو کړئ. زه څو نور هم همداسې جوړوم لکه څنګه چې دغه جوړ کړو. ملګرو دوهم جواب ما سر کاپي کړو، هغه وروسته به راسئ دغه د بیخ والا دغه چې دا به تاسو لرې کړئ او یوازې جناب به داسې ښکته راسئ. دغه څه وروسته به سوال بیا پکې پیسټ کړئ او بیا به دغه ورنه لرې کړئ، دغه چېرې تاسو بل سوال غواړئ، او رابسئ په دغه ځای کې به دغه هم ورنه لرې کړئ. بیا به یوه جناب پورته لاړسئ، دغسې بیا مطلب به داسې راښکته کړئ. زه یو بل هم جوړوم. نو ملګرو ما یو سوال پکې واچولو، نو رابسئ دلته اوس د دغه سوال دغه چې ده هلته دا به تاسو ورنه پاک کړئ، او دلته به راسئ د بیخ والا به نه پاکوئ، دا به همداسې پرېږدئ. نو اوس دلته کلي موږ دغه ورته انتخاب کړئ، دا په ځای کې د کاریال دغه کلي ANS. راځو سیو کوئ، دغه څخه وروسته به راسئ همداسې وکړو. اوس نو کار چې پاتې ده یوازې د دغه بټن کار پاتې ده، بټن دغه ده. زه مطلب راځم بټن ته، بټن ته چې کله راځئ کنټرول برخه ته F9، اپریټور برخه ته کالس، او دغه څخه وروسته به راسئ دلته کوم دغه چې تاسو د دغه په نوم سره جوړ کړی وو سټرینګ، که په یاد مو وي دغه اولنی سټرینګ چې مو جوړ کړی وو دغه نړیلې پکې ښه وي. بیا نو دلته راسئ دغه F9 راواخلئ، دا یو، او بیا دغه ایکوال مطلب داسې کاپي کړئ، دې پکې
بیا نو ویریبل ورکړه راسي دغه string دا لرې کړه دلته راسي دغه ماپ راوړئ ګیټ کې دلته ماپ ته انتخاب کړئ دغه څخه وروسته دلته کلي کومه چې موږ تاسو ته ټول مال د NC دغه کلي به تاسو ته انتخاب کړئ دلته به راسئ ښه په الحال نه نو ویو برخې ته به راسئ ویو برخې ته به راځئ دغه ټکسټ ویو دغه چې دی دغه ته به راواخلئ دلته سور رنګ انتخاب کړئ او دغه څخه وروسته باید داسې کاپي کړئ څلورو برخو باندې زه ورته وایم چې د دغو رنګ دی شین دی د دغو رنګ دی شین دی کوم شین دی وي دلته به یو شین ورلره انتخاب کړو چې دا شین زه ورته وایم چې د لومړي چک باکس رنګ دی دا شین وي او د دوهم دی سور وي دریم دی هم سور وي کوم وخت کله چې د ای سوال سم راوخوت که غلط ولو راسئ دا لیکي وي او کاپي یې کړئ دغسې دا هم چې کاپي کړئ دغه په دې دوهمه خانه کې بي ولیکئ د بي برخه دلته به سي ولیکئ په درېیمه کې ځکه چې دغه د سي دغه ده سي ده دغه څه وروسته به راسئ دلته به ډي پکې ولیکئ ډي نو زه ورته وایم چې په ای دې څنګه وي د ټیک باکس په دغه کې رنګ شین وي او په بي کې دې بیا د دوهم رنګ څنګه وي نو نن به یې درته وایم ملګرو د دوهم خانه کې د بي په ځای کې به د لومړني ټکسټ باکس په ځای کې به دوهم انتخاب کړئ او د دوهم په ځای کې لومړنی دغه ځای کې د لومړي په ځای درېیم د سي په برخه کې او د درېیم په ځای باندې لومړنی انتخاب کړئ څلورم کې د څلورم په ځای باندې لومړنی او د لومړني په ځای څلورم نو نوکانه چې دغه انتخاب شو او راباسئ له هغه څخه وروسته ښکته به راسئ یو څه کار پاته ده چې لا یو ټایمر کمپاینر به تاسو جوړ کړئ انټرنټ هم جوړ کړئ دا زه د ایپنو سره جوړوم اجازه نه دغه د ټاټا ساتلو کمپنی دغه مطلب چې د ډي او اوس یې دا ټایمر کمپنی جوړ کړئ وګشئ په ګل بڼ کې چرنا هر دی مرغان څه وایي وګشئ په ګل بڼ کې چرنا هر دی مرغان څه وایي موسم د نرګس څه وایي رنګ د زعفران څه وایي الله دلته 500 پکې ولیکئ بیا دلته راسئ د دغه برخې ته د کنټرول برخې دغه اکتین او له هغه څخه وروسته به راسئ ایکوالز دا به را کاپي کړئ او د لیبل پکې کښېږدئ او راباسئ ښه دا بیا همداسې وي دا کلي خدای راوته انتخاب یې راباسئ یوازې به دغه سټرینګ چې راواخیستو دا د نمبر بلاک دلته به سکور په نوم سره دغه چې دا ورته انتخاب کړئ له هغه څخه وروسته نو دا همداسې پرېږدئ راسئ ویو برخې ته دلته سیټ ټکسټ په دې ځای کې باید کومه کلي ورته ټکسټ ورته انتخاب کړئ چې تاسو غواړئ ټول سکور پکې معلوم شي نو هغه دغه ده دوهمه ټکسټ ویو یعنې څو دانې موږ اوس مطلب هر کړو څو دانې مخته روان دي نو لومړنی ټکسټ ویو ولای انشاءالله لومړنی ولای هغې ته بیا هم ګورو دوهمه ده نو زه دغلته دوهمه ورته انتخابوم
دغه څخه وروسته به راسئ ښکته اپریټور برخه دا بیا یو او یو بل هم راواخلئ. دلته راسئ دغه ټسټرینګ او له هغه څخه وروسته به راسئ دغه ځای کې به دلته به دغه ورکړئ او رابسئ دا به کاپي کړئ. دلته به راسئ بل ورکړئ سکور او دغه ته به ان نمبر انتخاب کړئ. بیا دلته ایډینګ دغه څخه وروسته دلته راسئ دغه بیا دلته راسئ ان یعنې نمبر او راسئ دلته تاسو څو دانې هغه جوړ کړي هغه ټول ورته انتخاب کړئ مطلب ماوو دانې او بیا دلته راسئ یاره د دې نه وځو یو صفحه به جوړه کړو. دلته یوه صفحه جوړوم د هوم په نوم سره جوړوم هوم نو زه راځم دلته هوم ته یعنې ایمج 2 پرې دغه ځای باندې دغه هم راخلم دا چې که راخلي راواخلي که نه راخلي مه یې راخلي. بیا دلته یو څه وشي زه ویډیو لرم یو عکس راخلم نو راځم دلته هغه عکس ورته انتخابوم او راځم دلته سپین رنګ ورته انتخابوم دلته به یو ټکسټ ورته سره راواخلئ دا به داسې یو ټیک ورکړو. نو د دې سایز مطلب زه یو څو ورغټوم 15 ګول به یې کړم او رنګ مطلب دغه دا به صحیح درته اوس نو دغې صفحې ته دلته چې مرمولی یعنې بټن ته به راسئ ښکته به راسئ کمپلیټ برخې ته دغه بلاک او دغه سیلکټ ریفریش او دلته به دغه انتخاب کړئ دلته به هم صفحه دلته دا او دغه په دې ځای کې به کلي ورلره ورکړئ. زه به کلي ورکوم مطلب چې زما بیا ملګرو رابسئ ویو برخې ته کمپلیټ برخې ته به راسئ دغه بلاک دغه او دغه دلته به دا ورلره انتخاب کړئ دلته هم صفحه دلته هم دلته به کلي ورلره ورکړئ داسې کلي ورکړئ چې تاسو به پیل مطلب زه د سکور په نوم شروع کوم او بیا راسئ ویو برخې ته دغه دلته به هغه کلي ورته ټکسټ ورته انتخاب کړئ دغه سکور او هغه وریبل برخې ته به راسئ ټوسټرینګ دلته دا ورلره انتخاب کړئ دلته دغه دواړه بلاکونه چې دي پکې کېږدئ. دغه څخه وروسته ویو برخې ته به راسئ ویو برخې ته چې کله راغلئ ټکسټ ویو دلته به دغه رنګ ورلره انتخاب کړئ دغسې کاپي څلورو برخو وویشئ دا د چیک باکس څلور واړه ورلره انتخاب کړئ. ښه نو ملګرو نور نو کار نشته یوازې یو څه کار پاته ده هغه به انشاءالله هم حل کړو نو راځئ له دې ځای څخه به وځو رابسئ دغه مین اکټیویټي ته دلته به ظاهر والوځم دلته به راسئ دا شهادت کنفرنس کمپنیان به جوړ کړي دلته به د سکور په نوم سره کومه کلیم جوړ کړی وي هغه به دلته هم ورکړئ. د هغه څخه وروسته یو دانه انټرنټ کمپنۍ جوړ کړئ انټنټ
بیا هم یې جوړوئ. راسئ دغه را خلاص کړئ، دغه چې کله را خلاص کړو کمپونیټ برخې ته به راسئ. دغه د اکټیویټي په تلو لپاره دغه چې نور د ملګرو کار نشته، دې ځای څخه به ووځو. یوه شېبه لږ کار پاته ده، راباسئ دلته. دا موډ سیټینګ دغه دوه اپشنونه به خلاص کړئ. د دې سره د سکیچ ویر ټول بلاکونه خلاصېږي. څومره بلاکونه یې دي، حتی که کمپونیټ برخه کې کمپونیټ مو جوړ کړی هم نه مطلب ویو مو راخیستی هم نه ټول درته خلاصوي، اضافي او هغه. دا بټن برخې ته به راسئ. څو ایکنونه دي، زه اول هغه راخلم تر پورې ودروم. دلته مې څو دغه راواخیستو، هغه به تاسو د ایکنونو له ځای څخه راواخلئ. راباسئ ښکته مور بلاک. دلته ګورئ دغه ملګرو زموږ خپل دي چې موږ جوړ کړي وو، دغه نور بلاکونه دغه ورلره اضافه شو. دغه ښکته همداسې د ویریبل برخې کې هم خلاص شوي دي، مطلب بله برخه کې وینئ لیست برخې ته راسه. دغه دی مطلب اپریټور برخې ته راسه چې نور اضافه شوي دي، وینئ. نو راځو دلته به راسئ، دلته به د دوهم بلاک راواخلئ. نو راباسئ دلته به سپین رنګ ورلره انتخاب کړئ. دلته به ټکسټ ورته ولیکئ، مطلب زه ورته لیکم چې جواب انتخاب کړئ. نو دا مې ورلره ولیکو. دلته به سایز ورکړئ، زه سایز کم ورکوم، مطلب 14 د ټکسټ ویو. دلته د بیکګراوند رنګ مطلب زه ورلره انتخابوم کوم رنګ، دغه شي او 20% چې دی داسې راتاو شي. په کوم ځای کې دي؟ دلته بټم یعنې ښکته ځای کې دي. او دلته ایکن ورلره انتخاب کړئ. زه دغه ایکن ورلره انتخابوم، دا به کاپي کړئ، په دغه ځای کې به کېږدئ. ملګرو یو غلطي سوې ده، هغه به حل کړو. ملګرو دا باید ټول لرې کړو، د خیر دلته وي. تاسو به یو بل کار وکړئ. لومړی به تاسو راسئ چېرته دلته دغه غټ ایفدنچر دا به راواخلئ، په دغه ځای کې به یې کېږدئ. دا هم چې کله د دې کېښودو نو دغه بلاکونه به ټول راواخلئ، په دغه دوهمه خانه کې به کېږدئ. دا به وربېل کړئ ورته، دلې به یې کېږدئ. او له هغه څخه وروسته ښه نو ملګرو له هغه څخه وروسته به راسئ، دا ایکوال دا به کاپي کړئ، دلې به یې کېږدئ. دا به لرې کړئ، دا به دلې یې کېږدئ. نو راځئ دغه راواخلئ، په دغه ځای کې کېږدئ. او دا مطلب کاپي کوم، دلې یې دغه چې کاپي دلته مطلب زه ورته لیکم ستاسو ځواب سم ده. په دې ځای کې ورته لیکم مطلب ستاسو ځواب ناسم. راځئ دلته د رنګونه نور سم دي، یوازې دلته راځم د سم جواب ویلی ورته دا شین رنګ ورکوم، او ایکن دغه په دغه ځای کې دا غلط کې دغه او سور رنګ ورلره انتخابوم. نور نو ملګرو انشاءالله کار نشته.
ټاکلي کار هم نور نشته انشاءالله. یوازې دا کار ولو چې ترسره شو. نور نو راځو له دې ځای څخه به ووځو یا او رابسئ دغلته په دې ځای به کلیک وکړئ، مور بلاک، دغه بلاک دلته دوهم نه بلکې څوم دغه ده ځای ورته انتخابوم، لومړنی دغه ده دې موږ فی الحال زه لومړنی ورته انتخابوم، دلته پکې لیکمه ای چې په دې کې دې د ای اړوند دغه راشي، دلته مطلب راځم او دغلته دې هم ده دوهم ده، په دوهم کې دې د بي دا د دې کې څلورم کې په دې ځای به کلیک وکړئ، څلورم کې دې هم نو دلته به راسئ دریم نه بلکې څوم ده څلورم دغه ده، په دې کې به د ډي ورته انتخاب کړئ، ډي کې اړوند دغه چې و کوچنی حرف و او رابسئ ساعت د جهان سوای لوی خدای ولی نه مانی وړو کوي الله الله ولته په خندا کړی ترنم بلبلان. تاسو ګورئ دلته ملګرو په دغه ځای کې ټول ټال خیر دغه ټول ټال کې څه غلطي ده، یوه شېبه وروسته به دلته راسو ملګرو، بیرته کاریال ته ځو، دلته به راسئ نتیجې دغو ته ښه تاسو به شاته وځئ دغه برخې ته به راسئ، درېیمه لیمیر ان نمبر ښه نور ستونزه نه ده، یوازې په دغه ځای څخه دغه لیکنه به ړنګه کړئ، دغه د دې ځای څخه هم دې ځای څخه زه راځم لومړی دلته د افغانستان څو کلن تاریخ ته موږ 15,000 ورته انتخاب کړی و، دغه د تاسو ګورئ دغه زه په دې کلیک کوم، په نتیجه باندې کلیک کوم، ښه په دې کې کومه غلطي رانه شوې په دې سوال کې خیر انجیل په کوم پیغمبر نازل شوی ده، اوس موږ عیسی علیه السلام ته نو تاسو ګورئ ستاسو ځواب سم ده، تاسو باید جواب سم انتخاب کړئ، تاسو اوس ورته وګورئ ملګرو، ښه ملګرو نو تاسو اوس ورته وګورئ په دغه ځای کې د په مخ روان دي دغه ځای کې دوه دانې انتخاب شوي دي، موږ په هغه لیکنه کې غلطي شوې وله د هغه په ځای بله انتخاب کړې وه او هغلته څو دوه دانې ترسره شوي دي، یو دانه پکې موږ سم کړی، افغانستان اوسنی پایتخت کوم ځای دی؟ کابل، ستاسو ځواب سم دی، تاسو اوس ورته وګورئ ملګرو هغلته هغه نتایج داسې پسې معلوموي کرار مخکې چې دغلته ټول څلور تللي دي، څو تللي؟ څلور، او دغلته څو حل شوي څو هغه شوي دي، مطلب د خلیل الله د کوم پیغمبر لقب اوس مطلب ابراهیم، ستاسو ځواب سم اوس که زه دغسې کلیک وکړم کوم دغه ورته انتخاب نه کړم ما ته جواب انتخاب کړئ، څلور بنا دي مطلب څو څلور بنا 15 دي لاس و دغه موږ هغه ورته انتخاب کړي بس مطلب 15 دي، همدا ستاسو ځواب سم دی، څو ولایتونه دي دغه تاسو به هڅه وکړئ چې په دغې کې لیکي له تاسو څخه غلطي ونه شي،
یعنې کریال ته راځو په دغه ځای کې ملګرو دلته مو چې کوم سوال ورته انتخاب کړی وي هغه کلي به په دغه ځای کې ورکړي بس مطلب ای کلي ده جواب بي ده نو دغلته موږ په سوال کې غلطي سوې وه اوس مطلب زموږ فی الحال ټول څو دانې دي 7 دانې دي نو دلته تاسو ګورئ دغلته وینئ 7 دانې اوس مطلب ابوبکر نو دا د زه دغه صفحې ته بوتلم دلته به وایي ټول 7 دانې وو نو تا شپږ دانې پکې څنګه کړو حل کړو نو دلته به راسئ نو کار نشته دغلته دا یې څلورمه ده او تاسو به راسئ دغې برخې ته دلته چې کله راغلی دلته به د درېیمې په ځای باندې څلورمه انتخاب کړئ ځکه چې باید نتایج یې ټول دغه د دغه ځای دلته پکې معلوم شي او دلته دوهمه ورلره انتخاب کړئ صحیح ده دوهمه صحیح سمه ده نو راسئ دغه لرې کړئ وایلو زوی په دغه کې چې دي دا به داسې کړئ نو اوس به بېرته د بټن برخې ته راسو تاسو ګورئ ملګرو موږ چې کله ټول سوالونه حل شو موږ بلې صفحې ته بوتلو دغلته مو دانې ورته انتخاب نو دغه به ورلره انتخاب کړئ د ان نمبر ټو سټرینګ او بیا به دغه پکې ورکړئ او دلته دوهمه بس سمه ده نو ملګرو دغه خوندوره ویډیو وله دغه د معلومولو دغه ځای کې سوال کوئ نو که چېرې زه مطلب بېرته ورنه ووځم کله زموږ کریال ذهني سوالونه ګورئ ښه تاسو ګورئ دلته بیا له سره راواړولو که زه بیا ورنه ووځم دغه د لارې بدلوي وار په وار داسې تغییر پکې راولي که زه بیا ورنه ووځم لارې بیا دغه راولي که چېرې بیا ورنه ووځم دغسې تغییر هم پکې راولي مطلب چې سر ته یې بوځي ښکته داسې اوس نو فی الحال لومړنی سوال دی دغلته یې ګورئ که راړولي ده هغه زه لومړنی سوال 4 سلای ته نو په دې ځای کې ښه اوس دوهم سوال ته لاړو یو دانه مو حل شو د افغانستان نه که 2000 سوي وو ښه دې ځای کې غلطي سوې وینئ همداسې چې درځه دغه خوندوره ویډیو ملګرو ویډیو مو خوښه شوې وي چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ او زموږ ټیلیګرام چینل کې هم جوین شئ تر څو زموږ نور ویډیوګانې ټولو مخکې تاسو پورې در ورسیږي سبسکرایب کړئ یوټیوب چینل ټیلیګرام چینل کې به زموږ ټول اړوند معلومات تاسو ترلاسه کړئ د ویډیوګانو تر نور ویډیوګانو پورې ښه وخت ولرئ خدای په امان